Science او ماشومان. شمسي نظام. په تیرو ویډیو کې مو وکتل چې زموږ مځکه ګردۍ ده او مځکه څو ډوله یا اقسام لري. په دې ویډیو کې به شمسي نظام او د مځکې حرکت وپیژنو. زموږ مځکه په فضا کې یوازې سیاره نه ده، موږ نور همسایګانې سیارې هم لرو چې ځینې سیارې زموږ تر مځکې کوچنۍ او ځینې ډېرې غټې دي. زموږ د مځکې په شاوخوا کې 7 نورې سیارې دي. دا یعنې زموږ د مځکې په شمول ټوټل 8 سیارې کېږي او دا ټولې سیارې پر لمر راګرځي. ساینسدانان لمر او دغو 8 سیارو ته سولر سیستم یا شمسي نظام وایي. زموږ مځکه د سیارو په قطار کې د لمر څخه 3مه سیاره ده. د لمر څخه اوله سیاره مرکوري ده، 2مه وینس ده، 3مه ارت یا زموږ مځکه ده، 4مه مارس ده، 5مه جوپیټر ده، 6مه ساترن ده، 7مه یورینس ده او 8مه نپتون ده. په پښتو او دري د دغو سیارو دا نومونه دي: عطارد، زهره، مځکه، مریخ، مشتري، زحل، اورانوس او نپتون. دا ټولې سیارې بیا په خپل مدار کې پر لمر راڅرخي. مدار دغه ګول او ګردي لاین ته وایي. دا لکه د سیارو سړک چې وي او ټولې پر خپل ورکړل سوي سړک رهي وي. یوه ذره هم له دې سړکانو څخه نه اوړي او نه هم کږې کیږي. زموږ په شمسي نظام کې یعنی په دا 8 سیارو کې صرف زموږ پر مځکه د ژوند کولو امکان سته، ځکه زموږ مځکه اوبه او اکسیجن لري. نورې سیارې نه اوبه او نه هم اکسیجن لري. د مځکې د حرارت درجه هم د ژوند کولو لپاره مناسب حرارت دی. مځکه نه ډیره یخه ده لکه نپتون او نه هم ډیره توده ده لکه وینس. تاسو ګورئ کومه سیاره چې لمر ته ډیره نږدې وي هغه ډیره توده وي او کومه سیاره چې څونه لرې وي هغه هغونده یخه وي. مځکه خدای په داسې ځای کې درولې ده چې د انسانانو لپاره ډیر مناسب حرارت ولري. زموږ مځکې ته چې په فضا کې او له یوې بلې سیارې څخه وګورې نو یوه ځلېدونکې سیاره معلومیږي. زموږ مځکه او نورې سیارې 2 ډوله حرکت کوي. یو حرکت داسې کوي چې پر لمر راګرځي چې په انګلیسي کې ورته
اوربیټ وایي، او دوهم په ځان کې ګرځي. په ځان کې ګرځېدلو ته یې اکسس وایي. زموږ مځکه چې یوه دوره یا یو راوند پر لمر را وګرځي نو زموږ یو کال پوره سي. مځکه په 365 ورځو کې پر لمر را ګرځي. زموږ مځکه چې په ځان کې ګرځي نو دا حرکت یې شپه او ورځ جوړوي. موږ وایو سهار لمر را وختی او یا ماښام لمر ولوېدی، خو په اصل کې لمر نه راخیږي او یا لمر نه لویږي. دا زموږ مځکه ده چې لمر ته څرخي. تاسې ګورئ، کله چې زموږ سهار وي نو زموږ د وطن مخ لمر ته وي، او کله چې شپه سي نو زموږ وطن له لمر څخه تیر سوی وي او پر نورو وطنونو لمر برابر وي. تاسو به اورېدلی وي چې په افغانستان کې ورځ وي نو په کاناډا کې شپه وي، او که په افغانستان کې شپه وي نو په کاناډا کې ورځ وي. زموږ مځکه په 24 ساعتونو کې یو وار په ځان کې ګرځي، چې 12 ساعته یې مخ لمر ته وي او زموږ ورځ وي، او 12 ساعته یې مخ لمر ته نه وي نو پر موږ شپه وي.